کتونکو نن در سره په دې ویډیو کې د یو داسې جینۍ ویډیو شریکوم چې ډیر ناروا کار ورسره شوی دی. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې ټول معلومات نه خبر شئ. دوستانو نن سبا د ټیکنالوژي په دور کې داسې ناروا کارونه د ډیرو جینکو سره کیږي او دغه جینۍ سره چې دا کم ناروا کار شوی دی دا یو کلیواله جینۍ ده چې په هسپتال کې ورسره کمپاوډر ډیر ناروا کار کړی دی. دوستانو دغه جینۍ وایي چې زه بیماره شوم، زه هسپتال ته لاړلم، په هسپتال کې ما له ډاکټر چیک اپ وکړلو او بیا یې زه واړه ته ولېږلم چې هلته ما انجکشنې لګولې. چې کله ما له کمپاوډر انجکشنې لګولې نو هغه زما باډۍ سره ټچنګ کولو. چې کمپاوډر کله ما له انجکشنې ولګولې نو ما له بیا خپل نمبر هم راکړو. نو ما سره موبایل نه و نو زه بازار ته بوتلم، هلته یې راله موبایل هم واخیستلو او ما ورسره بیا په موبایل رابطه شروع کړله چې ما به ورسره بیا د شپې ناوخته پورې په موبایل خبرې کولې او ګپ شپ به مې ورسره لګاوه. چې دغه موبایل ګپ شپ تر دې حده راورسېدو چې ما ورسره دغه ناروا کار هم وکړلو. کتونکو دغه جینۍ وایي چې کله زما د واده شپه شوله او کله خاوند ما ته رانږدې شولو نو خاوند په ما پوه شو او ما ته یې وویل چې ته استعمال شوي مخکې خو. نو د واده په شپه زموږ کور کې شور شو، جنګ شو او خاوند ما له د واده په شپه طلاق راکړو او زه یې خپل کور ته ولېږلم. دوستانو داسې واقعیاګانې ډېرې زیاتې کیږي او شوي دي او داسې کارونه ډېر کلیوالو جینکو سره کیږي چې کله دغه کلیوالو جینکو له موبایل په لاس کې ورشي نو هغوی بیا په ځان نه پیږي او ځان له داسې یارانو ګوري چې هغوی بیا داسې حد ته راورسي چې د هغوی ټوله زندګي خرابه شي او کورنۍ په شرمونو وشرموي. کتونکو که ویډیو مو خوښه شوي زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.